مخکې ورځو کې تللی وم یو اسپتال ته، خو هغه اسپتال خاص د دغه و لکه داسې بیماریانې پکې نه وي چې لکه د معدې او د مثانې او دا بیماریانې ټول د دې بدن د دغه سره څرمنې سره او د دې سره تعلق ساتو، د بدن څرمن او چربي او دا قسمه خبرې وې ټولې. نو هلته د هغوی سره زه انتظار مې کو، ډاکټر لا نه و راغلی، نو هلته کتاب پروت چې دې اسپتال کې د څه څه علاج کېږي، نو په هغې کې ورکړي د زنانو دپاره یو خاص ډسکاونټ څه دي، که څوک شونډې نری کوي نو موږ سره دغه شته، که شونډې پیړی نو موږ سره هغې خاص ډاکټران دي، او که څوک پوزه اوږدوي موږ سره کسان دي، او که څوک یې نری کوي نو موږ سره ډاکټران شته، او که څوک یې راپړسوي نو موږ سره شته، او که څوک دا کوي او که څوک دا کم حالات رالو. او تعجب به هغه وخت کې وکړي چې ځوان شیر ورته پروت وي، شونډې نری کوي او غټه کوي، هلکان ورته هم پراته وي، پوزه را لږه داسې که او شونډې داسې که او مخ داسې که، دی هم بیچاره وځي چې هلک یم. اوس هلکان هم دا قیسې شروع کړي، جنکۍ خو پرېږدي، جنکۍ خو به ډېره مخکې تلي، قیسه اوس هلکانو شروع کړې ده. ما تاسو دا خبره کړې که ما په خپلو سترګو یو دوکان ته موږ ورغلو، واړه راسره وو، هغوی چې ځان له سامان اخیستو، ښه باقاعده قسم رجالي د میک اپ په سامانونو کې دا د سړو پوډر موډر پراته وو. نو هغه هلک یمنی وما دا خلک کوي دا خندا شي چې ما ته وایي دا دغې نه زیات چلېږي. اوس وایي دا شی چلېږي، هلکان راماتي او څوک وایي داسې پوډر راکړي چې رنګ مې لږ غنم رنګی شي، او څوک وایي چې لږ سپین شي، او څوک وایي چې نینګي مې ورسره سری شي، او څوک څه وایي څوک څه وایي. دا سبحان الله چې روان وخت به څنګه وي، خو الله دې په موږ ټول باندې پردې راواچي، او د خپلو بچو ډېر خیال کوئ، د دوی ډېر خیال کوئ، ځکه چې سبا له به ما او تا نه یو، او دوی ته دین وښایي، دوی ته الله وښایي، دوی ته غیرت وښایي، دوی ته پښتو وښایي، صحیح پښتو، هغه نه چې شریعت خلاف وي، او چې دوی ښکلی د سړیتوب ژوند تېر کړي. ځکه چې دا کم حالات چې زه علم چې دا اوس کم دي که نه، نو زمونږ بچي نوسي الله دې د هغوی په حال باندې رحم وکړي، ځکه چې هغوی ته فتنې د دین هم زیاتې دي.